السلام علیکم ملګرو، څنګه یاست؟ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاست. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به ستاسو دا در وښیم ستاسو څرنګه کولی شئ خپل ډیلیټ شوي عکسونه او ویډیوګانې بیرته راپیدا کړئ. دوستانو، که چیرې ستاسو چې په خپل موبایل کې عکسونه یا ویډیوګانې ډیلیټ شوي وي، نو هغه بیرته تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې راپیدا یې کړئ. نو دوستانو، که چیرې ستاسو موبایل وایرس ونیولی وي او هغه سم کار نه کوي، نو زه به تاسو ته په دې ویډیو کې دا دواړه طریقې در وښیم، خو ویډیو راسره تر پایه پورې وګورئ. او که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست، نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د ګنټۍ په نښان باندې هم کلیک سره وکړئ او فعال اپشن کلیک وکړئ، تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت ورسیږي. نو راځو ویډیو پیلوو. دوستانو، په دې ویډیو کې ستاسو دغه دوه اپلیکیشن در وښیم چې اول اپلیکیشن د ایچ ډي کارډ ریکوایري. د دې اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو کولی شئ چې خپل ډیلیټ شوي عکسونه او ویډیوګانې بیرته راپیدا کړئ. دوستانو، که چیرې ستاسو په خپل موبایل کې عکسونه یا ویډیوګانې ډیلیټ شوي وي، نو هغه تاسو په دې ذریعه سره بیرته راپیدا کولی شئ. نو دلته په د ګیټ سټارټ باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو په ایمیج کې تاسو عکسونه راپیدا کولی شئ، په ویډیو کې تاسو ویډیوګانې راپیدا کولی شئ، دغه رقم په موزیک کې تاسو موزیک راپیدا کولی شئ. یعنې هر شی چې ستاسو څخه ړنګ شوي یا ډیلیټ شوي هغه تاسو د دې په ذریعه سره بیرته په اسانۍ سره راپیدا کولی شئ. نو زه غواړم چې ایمیج عکسونه راښکاره کړم، بیرته په د ایمیج باندې کلیک کوم او بیا دلته د یس باندې کلیک کوم. نو اوس دوستانو، موږ کوم عکسونه ډیلیټ کړي دي هغه به بیرته راپیدا کړي. نو دغه دوستانو، دغه عکسونه موږ ټول ډیلیټ کړي دي او دغه یې بیرته راپیدا کړو. اوس تاسو غواړئ چې دا عکسونه بیرته راولئ، نو د عکس باندې به کلیک وکړئ او بیا دلته ریکوایري ایمیج باندې کلیک وکړئ. نو ستاسو عکس به بیرته ډایرکټ راشي. نو دغه رقم دوستانو، دې رقم سره تاسو ویډیو هم راپیدا کولی شئ، پکې دغه رقم تاسو موزیک هم پکې راپیدا کولی شئ. یعنې هر شی چې تاسو څخه ډیلیټ شوي او تاسو یې بیرته غواړئ چې هغه بیرته راولئ، نو تاسو یې د دې اپلیکیشن سره په ډېرې اسانۍ سره راوستلی شئ. نو دوستانو، راځو تاسو ته بل اپلیکیشن درښیم. او بل اپلیکیشن د وایرس هینټر. دوستانو، دې اپلیکیشن په ذریعه سره بیا تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل کې وایرس ختم کړئ. که چیرې ستاسو موبایل کې وایرس وي یا جنګ فایل نه وي، کارکټر فایل نه وي چې هغه تاسو نه معلومیږي، نو تاسو د دې اپلیکیشن په ذریعه سره هغه ټول ختمولی شئ. دوستانو، تاسو کله دلته اپلیکیشن ټریټس ته راسئ، نو دلته چې تاسو کوم اپلیکیشن یې ډاونلوډ کړی وي او هغه هم بیرته ختمه کړی وي خو هغه تاسو ته نه معلومیږي، نو تاسو یې هغه د دې په ذریعه سره ټول ختمولی شئ. نو دلته د سکین اف باندې کلیک وکړئ او ستاسو موبایل کې چې کوم هغه جنګ فایل نه وي، هغه کارکټر فایل نه وي، هغه به ټول راپیدا کړي او بیا به ختم کړي. نو دوستانو، اوس دلته سکینینګ روان شو. کله چې دا خط سر ته ورسیږي، نو ستاسو موبایل کې کوم جنګ فایل نه وي، هغه به ټول ختم شي. نو دغه دوستانو، زموږ موبایل کې کوم جنګ فایل نه و، کارکټر فایل نه و، هغه یې ټول ختم کړو. او کله چې تاسو دلته چارج پوسټر ته راسئ، نو دلته که چیرې ستاسو موبایل سست وي یا کمزوری وي، سلو کار کوي، نو تاسو دغو اپشن ته راځئ. نو دغه د ورځې تاسو یو وارې یا دوه وارې استعمالوئ، نو انشاءالله ستاسو موبایل ډېر تیز وي او ډېر تیز کار به کوي. نو دغه د ستاسو موبایل د سپیډ د زیاتولو لپاره کې ده. بیکګراوند چې کوم اپلیکیشن یو شی خلاص وي، هغه په دې ذریعه سره بندېږي. او دغه رقم دوستانو، تاسو کله بیا دلته سی پي یو کولر ته راسئ، دغه بیا ستاسو د موبایل د ګرمېدا په باره کې ده. که چیرې ستاسو موبایل زر ګرمېږي او ستاسو موبایل ګرم وي، نو تاسو دغه هم د ورځې یو وارې یا دوه وارې استعمالوئ، بیا به انشاءالله ستاسو موبایل نه ګرمېږي. اوس زموږ موبایل نه ده ګرم، زموږ موبایل اوس نارمل ده. او بیا چې کله تاسو دلته جنګ کلینر ته راسئ، دغه بیا ستاسو د موبایل د وایرس په باره کې ده. که چیرې ستاسو موبایل کې وایرس وي، وایرس فایل نه وي، نو دغه ستاسو موبایل وایرس ختموي. اوس زما موبایل کې 9 MB وایرس پراته دي، زه غواړم چې دا ړنګ کړم. نو دلته په دا جنګ کلینر باندې کلیک وکړئ. نو ستاسو موبایل کې کوم وایرس وي، هغه وایرس والا فایل نه وي، هغه به ټول په دغو ذریعه سره ختم شي. نو دوستانو، اوس زموږ موبایل کې کوم وایرس و، هغه ټول یې ختم کړو. نو دغه رقم دوستانو، تاسو د دې اپلیکیشن د ذریعه سره ټول وایرس ختمولی شئ. نو دوستانو، که چیرې ستاسو موبایل کې وایرس وي، وایرس والا فایل نه وي، نو تاسو د دې اپلیکیشن د ذریعه سره هغه ټول ختم کړئ. یا به ستاسو موبایل ګرمېږي هم نه او ستاسو موبایل بیا ډېر تیز کار هم کوي.
نو ډېر خوندور اپلیکیشن ده، تاسو خپل موبایل ته خامخا ډاونلوډ کړئ. نو دوستان تاسو ته ما د دې دواړو اپلیکیشنونو لینکونه لاندې په ډسکرپشن کې درکړي دي او تاسو یې د ډسکرپشن لري په اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. نو که مې ویډیو خوښه سوې وي ویډیو درسره لایک کړئ او د نورو داسې خوندورو ویډیوګانو لپاره د خان ټیک په نوم چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او تر بلې ویډیو پورې د خدای په